هره ګړۍ د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه تازه او کره خبرونه وڅارئ. له امنیتي او سیاسي بدلون نیولې تر ټولنیزو، کلتوري او اقتصادي مسایلو پورې موږ یې بې پرې او متوازن تر تاسو رسوو. هره ګړۍ له کندوز راډیو څخه. سلامونه او وخت مو په خیر. پام مو راوړم د کندوز راډیو د دې ساعت مهم او وروستۍ خبرونو ته. نن یکشنبه د تلې 14مه نیټه ده چې د 2025م کال د اکتوبر له 5مې نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي درته زه عبدالجلیل احساس وړاندې کوم. خو په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. د کندوز ښاروالۍ ابراهیم خیل او شفتالو باغ اوسیدونکو ته د کورونو خالي کولو خبرداری ورکړی. په بدخشان کې د هوایي ډګر د امنیت لپاره امنیتي دیوال او برجونه جوړیږي. په کابل کې د کرنیزو محصولاتو 4 ورځنی نندارتون پای ته ورسید. او اروپایي پارلمان د اکتوبر په 9 په افغانستان کې د زلزله ځپلو په ملاتړ بحث کوي. اوس هم بشپړ خبرونه. د کندوز ښاروالۍ ابراهیم خیل او شفتالو باغ اوسیدونکو ته د کورونو خالي کولو خبرداری ورکړی. د کندوز ښاروالۍ په رسمي اعلامیه کې ابراهیم خیل او شفتالو باغ سیمو اوسیدونکو ته ویلي چې د دې سیمو هغه کورونه چې د نوې پراختیایي پروژې لاندې راځي باید تشیع شي. د اعلامیې له مخې په نږدې وخت کې به په دغه سیمو کې د یو نوي سړک د جوړولو کار پیل شي او له همدې امله به په دغه پروژه کې شامل کورونه له منځه وړل شي. ښاروالۍ اوسیدونکو ته ورځې مهلت ورکړی چې خپل کورونه پرېږدي. د ښاروالۍ مسؤلینو ټینګار کړی چې ټاکل شوې موده تر پایه ورسېده نو له ځنډ پرته به د کورونو ویجاړولو چارې پیل شي. د سیمو خلکو څخه غوښتل شوي چې د پروژې د بریالي تطبیق لپاره د ښاروالۍ د تخنیکي او عملیاتي ټیمونو سره همکاري وکړي. په بدخشان کې د هوایي ډګر د امنیت لپاره امنیتي دیوال او برجونه جوړیږي. د بدخشان هوایي ډګر د امنیت خوندي کولو لپاره د 26 میلیون افغانیو په ارزښت د امنیتي دیوال او برجونو جوړولو چارې پیل شوې دي. د هوایي ډګرونو د اړیکو عمومي مدیر نصیب حسن ویلي چې دغه پروژه د ترانسپورت او وانوردي وزارت د پراختیایي بودیجې څخه د 26 میلیون افغانیو په لګښت پلي کیږي. د یادې پروژې مسؤل انجینر محمد ویلي چې په دغه پروژه کې به د 2 کیلومتره په اوږدوالي د نوي محافظتي دیوال جوړول، د 3 کیلومتره په اوږدوالي د شته دیوالونو لوړول او د 11 امنیتي برجونو جوړول شامل دي چې چارې به د یو کال په موده کې بشپړې شي. په کابل کې د کرنیزو محصولاتو 4 ورځنی نندارتون پای ته ورسید. په کابل کې د کرنیزو محصولاتو 4 ورځنی نندارتون چې د تیر اونۍ د چهارشنبې په ورځ پیل شوی و نن پای ته ورسید. دغه نندارتون ګډونوالو یاد نندارتون د خپل کاروبار د ودې او بازار موندنې لپاره ګټور بللی. بل لور ته د کرنې او بوله مالدارۍ وزارت ویلي چې د کرنیزو محصولاتو د خزانیز نندارتون ترسره کېدل د افغانستان د تولیداتو په معرفي کولو کې مهم رول لري. او روسي خبر دا چې اروپایي پارلمان د اکتوبر په 9 په افغانستان کې د زلزله ځپلو په ملاتړ بحث کوي. اروپایي پارلمان ویلي چې د روان اکتوبر میاشتې په 9 نیټه به په افغانستان کې د روسي زلزلې او د زیانمن شوو میرمنو څخه د ملاتړ په تړاو بحث وکړي. اروپایي پارلمان په یو خبرپاڼه کې ویلي چې په دې تړاو به د راتلونکي پنجشنبې په ورځ یو پریکړه لیک هم عمومي رایه اچونې ته وړاندې شي. دا د دې مهال مهمه او روسي خبرونه تر بیا ښه وختونه لوی الله ومل شه.